أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس او یقینا پیدا کړی منګ د جهنم د بار ډیر د پیریانو او د انسانانو نه د دې ډیر ایت الله وی چې د جهنم د پاره ما ډیر پیریانو ډیر انسانان پیدا کړی موت اوس نه شو د ایت وایو کومه ته ګوره دا پته نشي چې په دغه نمونه کې زمنګ نوم شتي او کنه یو ريجستر ګوره تیار دی کله ان کتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ريجستر د نیکانو خلکو هغه په اسمانونو کې دی ريجستر د بدو خلکو هغه په جیل کې دی چې هغه د ومزم کې لاندې دی علماوی ريجستر مطلب یعنی نمونه کته سو خلک کړي چې کله کم کسان جیل ته اچي نو د دینه مخکې چې پولیس یا پوج کاروایو کې دغه کسان جیل ته ورواچي دغه یو لیست جوړ کړي نو بیا په دې لیست باندې برواني پلانې جیل ته واچوي پلانې د چلو کې پلانې دغه چلو کې دغه شان وست الله سبحانه وتعالى سره د لیستونه تیار پراته یو د نیکانو خلکو له دویم د جهنميانو دي او زما واستان نوم په یو کې شتي وس زما واستان نوم د په یو لیست کې لیکل شي یا بر په اسمانونو کې زموږ نوم پروت دی او یا د ومز مکلان دی غنوم پروت دی په د مرګ نه بعد باغ ته ورسی الله سبحانه تعالی یې په کار ځکه چې الله سبحانه تعالی وی او یقینا پیدا کړی دی ما د جهنم د پاره ډیر پیریان او ډیر انسانان نو سوچ دا په کار دی چې په ډیر انسانانو کې چې د زرا نشو د ډیر د یری خبري په سلف کې ډیر دي چې کسانو لکه امام حسن بصری رحمه الله او دي نور کسان هغه به نه خندل نشادي ته پوښتنه کوي ته بالکل خان دی نو چرته موږ سره غب شپ لګو هغه خان دوباله خو چې خان دوباله چې ماته یو څو خبرو پته ولګي او ته څه یو ورني خبردار چې کله مور خپل بچي دغه په خېټه شي نه حمل راشي په خېټه سلور مې شتيري کې الله یو ملک راولي هغه ملک دغه رزق عمر خوشبختی بدبختی جنت ته جهنم ته ټول خبري ولي کلی شي ناغوی بوی منگ پا دی سوچ کیو چی دا خبر خو زمون مبارک لیکلی شوی دا خو چی سی لیکلی شوی اس موتایو منگ چی کرده مور پا خیٹه که صدور میشه زمونگ عمر شیو نو پا آغا وقت کی لیکلی شوی چی زمان استا مبارکی چی منگ با جنت تجو که جهنم تو بسو اوز دا فیصله شوی دا سوچ خبره دویموی آغا وقت چی کلا الله سبحانه تعالی آدم علیہ السلام په یو لاس کې هغه ته جنتیان اولادو خو په بل کې د جهنميانو خو نو په یو کې خو موت او کنه سوچ دا په کار چې موت په کم یو کې درې مده چې کله انسان مړ کی نو په دغه ټیم کې یو تر جنت زیره کی یا جهنم زیره کی نو په دني شي چې موږ ته به څه زیره کی او څلورمه ده چې د قیامت پر ورځ عملنامه تقسیمي نو پته نشي چې موت ته په کم لاس باندې ورکړي کی یو څو خبري چې د نیکانو خلکو ملاګانی دي خبرو ماتي کړي دیغه سوچونه دغه غملاګانی ماتي کړي چې زه په دې دنیا کې ګرځم او فیصله شوی د خو چې لسی شوی ده زه دومره خوشاله د بچو سره او مزدوري او کور دی او بنگله ده او پټی دی او جی دکان می کولا او کو جی تجارت می کولا او کو جی گاډه می واغستو سعودي عرب ویزه می واغستو انګلند ته زمو امریکای ته زم صحیح ده خو ته چې د دې ته سوچ کړی چې فیصله چې ستا باره کې شوی ده کم طرف ته بشوي دې باره کې سوچ پکار نو چې دې باره کې ته سوچ کې نو مهنت او کوشش به شروع وکړي الله وی ډیر خلک می پیدا کړی دي چې هغه جهنم تجري پیریانو انسانانو وجه سره موږ وکنه چې الله د گمراهۍ اسباب بیانې لهم قلوب لا يفقهون بها دا غوی زړونه دي چې نه پويږي باغی سره یا سوچ نه کوي باغی سره دیږي دا مسله فکر
او سوچ په دماغ کې کې بزړه کې ها زړه کې قرآن د خوې دي سي عام خلکو ذهن کې صحیح زه صحیح دی زه برک سوچ وکم دماغ ته اشاره وکړي سوچ او فکر د اصل کې په زړه کې د عقل صرف اشاره ورکوي بس یو خبره ته جوړه کی چې دسی کار دی اوس په دې باندې سوچ او فکر کول چې آیا دا کار به کومه که نه به کومه د چا کار دی د بیا د دې باچا کار دی باچا د زړه دی باچا دماغ نه دی دماغو د دې باچا په مخ کې نه چلی نو دماغ صرف دا چل کوي چې یو خبره دی باچا ته ورمخې تکي اوس په دې باندې سوچ کول چې دا بخی نه بخی وی کم نه کوم د چا کار دی د بیا د زړه کار دی نو دا یو فائدې سره یاد ساتي اگر که د عوامو په ذهن کې دا ده چې عقل چې د سوچ او فکر چې نو د په دماغو کې دماغ صرف اشاره ورکوي نور پاغي باندې بیا سوچ کول او پویده د زړه کار دی ذکر لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها او د دوی دي سترګې دي چې باغی لیدل نه کوي نو سترګې خدای غټي غټي لیدل کول خو الله حق نه لیدو ولهم اذان لا يسمعون بها او د دوی دي غوګونه دي چې اوریدل نه کوي باغی سره اولئک کالانعام دا کسان پشان د سارو دي بل هم اضل بلکې دوی ډیر گمراه دي د سارونه اولئک هم الغافلون دا کسان هم دوی نه خبر دي ولله الاسماء الحسنى او خاص الله لرنمون دي خستا نمونه فادعوه بها ندعا غواني داغنا په وسیله داغي سره د وسیله مسله موږ سره مخکې تیر شو سورۃ ال عمران کې جایز وسیله څو قسمه ده درې کومه نیک سړی چې کله ژوندې هغه داغه دعا غوښته خپل نیک عمل وسیله کول درې قسمه وسیله جایز ده د الله نمونه د الله صفاتونه الله ته وسیله کول نیک سړی ژوندې دی هغه ته زما بر دعا وغواړه درې خپل نیک عمل الله ته وسیله کول د دین علاوه بل دې جایز وسیله نشته او دغه وسیله موږ بیان کړو چې دا بدعات چې د پلاني د مخه مې وبخي د پیغمبر د مخه مې وبخي دا نشته بل مثلا موږ دا بیان کړو چې تاسو ته یادي په سوره بقره کې ولله الاسماء الحسنى د دې سره تعلق ساتي چاته ته ده د الله په نومونو په دې خسته نومونو کې خدای نوم نشته دا موږ بیان کړو ولله الاسماء الحسنى الله خسته نومونه او د خسته نومونو کې خدای نشته نو دې خدای ته کې په ځای باندې الله استعمالوي په دې به تاسو ثواب ملويږي او د په دې خسته نومونو کې شته وذروا الذين يلحدون في اسمائه او پرې دې کسان چې کوګواله کوي په نومونو او صفاتونو د الله کې بدلی را بدلی په حقيقي معنی سره نه مانی سيجزون ما كانوا يعملون زردجي بدل بور کړی شي دوی ته د عملونو چې دوی کوي وممن خلقنا امه او دا غچانه چې پیدا کړی دي منګه یو ډله ده يهدون بالحق چې بیانې خلق د حق وبه يعدلون او باغي سره فیصله کوي والذين كذبوا بآياتنا او هغه کسان چې دروغجن غني آیتونه زمونږه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چې پچل چل بیراونی سودا غزینا چې دوی به نه پويږي پچل چل یعنی الله وی چې زبول نعمتونه ورکوما دی به غافل شي سرکشي کې به خم ډیر شي نو پوه بنشي چې الله دمي وعذاب مال راکي اقدم بالله راونيسي واملي لهم او مهلت وركوم زدويتا ان
كيدي متين يقينا چل زما مضبوط چل الله دې موږ دغه نساتي. وزدينا بعد الله سبحانه وتعالى دعوت ورکي کافرانو ته چې تاسو فکر وکي سوچ وکي د الله په وحدانیت کې د الله په توحید کې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سوچ وکي. اولم يتفكروا اي سوچ نکي دوی ما بصاحبهم من جنة چنشتي په ملګری د دوی باندې سلیونتو بیا پیریان سوچ پکار دی دوی دغه سړیو الله د ګورو صاحبهم ویل دی ملګری د دوی یعنی دغه سړی رسول صلی الله علیه وسلم چې سلويختو کالو عمر ته نور رسیدره نو دوی وې دا صادق دی او دا امین دی او د پښن خسړې د سره په مکه کې شتینه او په د باندې فیصله کوي د سره امانتونه دی. نو څنګه دی سلويخ کال عمر چې پوره شو په د باندې لیونتوب راغی یا په د باندې پیریان رالو لګ دی خبره ته سوچ وکړ دی دا اوس پوره روغ اوس د لیونې شو اوس شو پیریان براغلی سوچ وکړ دی بدی دا تعصب دومره وران شه دی. عبد الله بن سلام رضی الله عنه د يهودو غټ عالم او د غټ عالم زویو صحیح عالم او حق برسنو حق ته غاړه کې خو د مسلمان شو به چې رسول سم يهودو ته وي عبد الله بن سلام مبارک سوې وي عالم دی او د عالم زوی دی وي او نیک سړی دی د نیک سړی زوی دی درون سړی دی د درون سړی زوی دی وي مسلمان شوی دی وروته وي جاهل دی او د جاهل زوی دی او بد عمل دی او د بد عمل زوی دی. سمره عجیب خلک لکه چې دا چې تاسو خو دې غټ علم منو کنه کله دوی عقل وینو دوی به ویلې چې دې دومره غټ علم دا خبره ومنل نو په دې خبره کې څه چلې کنه الټا هغه غټ علم چې پرونی صفاتونه کیدو نن هغه چې لاړ خراب شو. فضيلة الشيخ مفسر القرآن سيد عبد السلام الرستمي رحمه الله الله سبحانه وتعالى دغه قبر جنت باغ چو ګرځي. شیخ عبد السلام چې کله الله سبحانه وتعالى هغه ته حق نو نصیب کړي نو دغه د نمون سره به سم یو ټریل دي چې لګي دغه نمونه سره او دا فاتح د بدعات او د ختم کړي دي بدعات او دا مناظر اسلام او متکلم اسلام او ترجمان اسلام او مفسر قرآن او شیخ الاسلام او شیخ الحدیث او شیخ العرب والعجم دمر نمونه به دا قدري القاب به دا قدري نوم سره لګي ته به حیران شو. خو چې کله شیخ صاحب حق قبول کو او چې دا مسله حق ده دا حق زي قرآن او حدیث کې دي کجورو خراب کو شیخ صاحب نو چې دومره غټ سړی و تاسو منو چې دا دومره غټ سړی و هغه غټ سړی په کجورو خراب شو هغه غټ سړی په کجورو خرابېږي بیا تاسو د دومره غټ وي نو چې دومره غټ و به دې په کجورو څنګه خراب شو. یو خبره دویمه خبره چې تاسو نه خراب شو او دې خوراغه نو په تاسو کې څه چلله او زمونږ نه دي خراب شي بل چې دې وړي کجورو باندې کنه د اهل حق نه چې د سوق وړېدلې نو زمونږ ندیم څوک په کجورو واړي کن لکه د خلک وای د زمونږ د جاهلان وای شیخ عبد السلام رحمه الله عربو له کجوري راولي غلي چې مذهب سکو بدل کو ته دې سکارو کا د کجوري وته بیا تم راولي هغه یو ټریلر لګلو ته دوه ټریلی کجوري راوليګا ورسره لګي پیسې راوليګا یو شیخ سے بدا پری دی استاد ته بیا راوړي خو اسانه خبره اسی پمتا بوتان لګولې چې د کجورو سره وړي یو ته لګډيري کجوري راولې د عربو نه زیاتې کا یبه به تاسو دروړي یبه تاسو نمونه وایي مخ کې جرو سره تړل دلیل له بری باندې چې د قمقلان خلکو خبري د قمقلان خبري دي چې الله سبحانه وتعالى د دې پیغمبر مبارک سوچ کې پرونه پوری د سړی رښتینه نن دې دروغجن شو پرونه پوری د امانتګرو نن دې لیونې شو په دې پیریان راډو
إن هو إلا نذير مبين ندد مگر يرى وركون كيدخ كارا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي نقوري دوي بباچاي د اسمانونو د زمکه وما خلق الله من شيء او هغه چې پیدا کړی دی الله سسيزونه وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او بدی کی چې کې دی شي چې برانیږي شوی نیټه د مرګ د دوی پکړه چې دی خبرو کې سوچو کې اسمان کې سوچو کا زمکه کې سوچو کا الله چې څه پیدا کړی دی په دې کې سوچو کا خدي خبره کې سوچو کې چې کې دی چې ست مرګ رانیږي شوی او په دې حال کې مرشي فبأي حديث بعده يؤمنون نبكما خبر ورستو د قرآن نبدو ایمان راوړي چې په قرآن رانوړو نو بل وبسي شي ایمان راوړي او په دې کې دا فائدہ بس خلک د اعتراض کې بونګ باندې تاسو ځان ته اهل حدیث وای نو تاسو ځان ته مطلب اهل حدیث دا مطلب دی چې حدیث مني قرآن نه مني نو موږ دا چې حدیث دا قرآن ته وای او څه ته وای حدیث ته وای حدیث ته حدیث واضح ده قرآن ته حدیث چې حدیث مطلب دی په عربی کې خبري نو دا خبري د الله دی دي ذکر الله بخبل حديث ولا فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له هغه څوک چې الله گمراه کړي نشتی څوک هدایت کوونکی هغه ته ويذرون في طغيانهم يعمهون او پریدي دوی لره بسر کشي د دوی کې پریشان کافرانو به بار بار د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کول چې قیامت به کړي دي ټوغه به کول یا به د قیامت ډېر لري غنو نو داغه د لاسه به تاسو کو يسألونك عن الساعة أيان مرساها تپوس کی دویستانه په بار د قیامت کې چې کله به ودریدل داغه څه مطلب دی یعنی کله برازي قلت ورتوایا انما علمها عند ربي یقینا علم د قیامت زما د رب سره دی لا یجلیها لوقتها الا هو نبره کارکی غیلر په وخت داغي مگر الله د قیامت علم د الله سره دی سید علامات منتخولي خو علم د الله سره دی ثقلت في السماوات والارض درنه د اسمانونو او زمکه کې لا تأتيكم إلا بغتة نبرزي تاسوتا مگر نسابا يسألونك كأنك حفي عنها تپوس کئی دوستانا گویا کے تتلاش کون کے داغی لکه چی تا پتائی قلت ورتوایا انما علمها عند الله یقینا علم داغی دا اللہ سرده ولكن اکثر الناس لا يعلمون مگر دیر دا خلقنا نپویگی قریشو بداوی کافرانو دا څنګه پیغمبر دې موږ ته د غیب خبره نشي کولای خزانه د سر نشتی دا نشتی دغه نشتی الله دې تنزل کو قل تورتوایا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا زه اختیار نه لرم د خپل ځان د پاره د فائدې او نه د نقصان الا ما شاء الله مگر هغه چې الله یو غواړي ولو كنت اعلم الغيب او کچر د زپوی دی بغیب بانی لاستكثرت من الخير نو خامخا ډیر به ما حاصل کړي وې د فائدونا وما مسني السوء او نبوي را رسیدل ما ته استکلیف ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون نیم ز مگر ير ورکون کې او زیر ورکون کې د بار د قوم جیمان راوړي خوازی رد د با خلکو باندې کم جوړي رسول صلی الله علیه علم الغیب ولو كنت اعلم الغیب کچرته ما سره غیب وې نو ما ته صرف خیر را رسیدې نقصان بند را رسیدې که رسول صلی الله علیه پته وې چې د غاویه قاریان به دغه نه بوزي په دوکه باندې به وجني د غاویه کسان به پرې خو دی نه به پرې خو دی تر دغه شهید شو ته پته نه
چې زما د تر په دې جنگ کې وجل کی په بیبي باندې بهتان لګېدل او رسول سم ته پته نه و چې سو پورې الله اسمان نو وحي نو کړی نور دې شي ډېری خبري نو دې دا مسله واضحه شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم الغیب نشته بل دا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا اے پیغمبر دوی ته وای چې زما په لاس کې زما د خپل ځان د لپاره فائدہ او نقصان نشته نه بل د لپاره بس نو په دې کې رات شوبه خلکو باندې چې کوم ځای د رسول صلی الله علیه وسلم قبر ته ولاړی یا د لری نو ته چغه وی یا رسول الله مدد او یا رسول الله داو کو یا رسول الله دغه وک شرک ته دین ځان لري ساتي رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ فائدہ هیڅ نقصان خپل ځان لنی شي ورکول چې سو پر الله نه غوښتل موت الله بسره کی دا خبره ګورې د الله او د الله د رسول دا خبره زمانه چې زمانه خپل جیب نه ما دا خبره وک هو الذي خلقكم من نفس واحده الله د مشرکانو حال بیانې ګوره هو الذي خلقكم من نفس واحده الله غزاد د پیدا کړی تاسو د یو نفسنا وجعل منها زوجا او ګرځولې د داغینا بیبي ليذكر اليها د دې لپاره چې آرام وکړي د دې نه د فائدې وروته چې د خزي او د خاوند رشتہ دی او بل سره سره لپاره ده چې آرام وکړي اطمینان عزت ملوش مخکې براشي په سورۃ الروم کې چې مودت مینه محبت پیدا شي د دې لپاره رشتہ ده د مینه محبت د خپل خزي سره هغه سره کوي چې هغه د اسلام نه خبري هغه سره به چې د خزي نه خون وسکي او خزه به دغه نه خون وسکي او نور چې دغه رسمونه رواجونه کوم چې زموږ د دې الحمدلله اوس کوم شي چې د بریتونه به هر ټیم ویني ساسي او بخزه باندې به سلام اچو کنه دا مسله د دې ته پوښ کې بازوي بخزه به سلام اچو کنه نه دې به د خزه نه سخون واخلي او خزه به دنه سخون واخلي د خزه سره مینه محبت کوي د دې خزه سره دي کله کله غب شپ لګوي خوش طبيعتي کوي چې ته هدیه ولېږي دې سره خزه خوشحالي کی دعاګانې وته ته کی تاسو سره محبت ډیر شي د یو سړی ګیره بس پینې شي کې دې چې موږ سره بناسو په جمعات کې دي چې ګیره به سپینې او د دې واده به ډیر سلويخ کاله کیږي او د به خزې د اوسه پوری چې د دې شي نه راوړي یوازې غیله چې دا ولې د مثال نه راوړي چې هدیه د زماره طرف نه پیسې چې هغه چا بلځي مشرانو بلځي مشرور بلځي به دا خپل مرزي ده کله د خزلتي چوانه ورکو یا نه ورکو خپل مرزي به دیو ته ما پیسې لګلې اخوا مې لګلې په ځواب سيدي بعضو خلکو دي ژوند ته حیران والله غریبانان نه د خزي په خون پوه شو خزه غریب نه د خاون په خون پوه نه شو دته دغه ژوند ویغه رسمي غونته کې ژوند رسمي مطلب څه یعنی بس اسی عادت ته سحر را پاسه وختي په د کور نه وځه ځکه ک بیٹه مت چا په کومره کې ولې دی بیٹه په کمرې ته ورننه وته شي نشي ورننه وته وځه بارت بیا روټي موټي په خوره او کچر ته خزي ته دی وی چې مال وبره وړه یا مال پلانې شي ویلې شي کور کې ویلې شي مشرانو په مخ کې تاسو ته نشي ویلې سو ویلې شلته چې مال دا شر مشرانو په مخ کې ودا نشي ویلې د دې دومره شو چې دیوس زمنګ په مخ کې وجدا مسله تیم لریک به چې شپې نه وخت دی راځي په دغه دوی ژوندۍ یو سو ګنټې دی او بس تیرې کې خاون غریب مستړی سار کار لږی خزه غریب مستړی دغه سار به دغه ډیوټي شروع کی د کور غټي زموریان او ټولي مسلې غریب بسرت نه بس هغه دغه ته کې ژوند دغه روټینی غونته کې ژوند دی او عادتي غونته کې ژوند دی اخر کې مبارک شه بچو شو بس نوري شو نشته زما د خبرې لګي د صفه خبرې کوم دی لپاره زموږ د ژوندونه چې د خطیر شي او اکثر خلک ماته دا وایي
په دې مسله کې خلکو زه ملامت کړم چې دا دویم دریم واده څلورم واده د خبره ته په خلکو کې راوچته کړ. اوس د خلک دام وي دا دغه چې دی نه دا لکانوم ته خراب کړو د زنانو ته دا چلوم ته خو چې ستا دا حق ته او ستا دا حق چې خبر قرآن او حدیث کې نو په کار چې بیان وکړي. اوس یو ژوند ته تیرې د ښځې سره روټیني ژوند تیرې هېڅ مزې نشته. یو سړی د ښځې سره د مینې محبت ژوند تیرې خیر د کله کله چغه وایي هېڅ خبره نه ده. دا یو زما ښځې چغه نشي وایلی او که ما ته سخته خبره وکړه بیخ بنیاد به وباسم ملا به یې ماته کړم هډوکې به یې مات کړم هېڅ خبره نه. کله کله انسان د غوسه شي چغې به م وایي کېدای شي د خولې نه زیاتي ټکی مو چې ته له ګزاره کوه که موږ له منډه یعنې اخوا دېخوا نه منو چې کله ته د ښځې سره داسې ژوند تېری چې هغه د ګزارې ژوند وي نو هغه به تا سره ګزاره کوي ته به د هغې سره ګزاره کوي د یو بل سره مینه محبت کوئ یو بل سره ګزاره کوئ. هغه کسه واقع ته اوس معلومه ده د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی په وخت کې ښځې سره وران شو وایي صبر زه ځم امیر المؤمنین ته ستا شکایت کوم چې ستا پته وولئ. چې لاړ ورې ټکو نږدې چې ورې ټکو دننه د عمر بن خطاب ښځه چې ده نو هغه ته یې چغې ویلې او د غلی ناست هغه انسان چې شیطان به د هغه نه تښتېدو چې شیطان به له مخې ته راغی هغه به دې تښتېدو. ځکه عبدالله بن مسعود وایي رضی الله عنه یو پیر عمر بن خطاب روان و په مدینه کې په یو کوڅه کې مخې ته دغه راغی سدي څوک راغی مخې ته وی ما سره مقابله کې جو بکو پهلواني بکو بدغه اوچتې کو او ځمکې ته راواچو. عمر بن خطاب دغه په دې خېټه ناسو دي سنګلو نه نیولو هغه ته سره سنګل ډېرې کمزوري ته ګوره پیرې کو پیرې ما دا پیرې عمر بن خطاب راو پرځو هغه ته به وی چې ګوره زه په خپل قوم کې مشر سړی یم او تاسو وشرمول نو دې کار کو چې دوی موقع مال راکا بیا پرځول کوي پاسه اوس بیا وکړه چې دجو په دوی پر بیا راواچو ځمکه هغه ته اخیری پیر عمر بن خطاب ته ګور اخیری پیر بس دې پر ځکه زم سو کېما یو دې پر لچ راواچو یو بده سینو ته کېناس یې مرینه نیولو دی له څنګهلو نه نیول یې دغه ستاسو زور دی نو دې و تختې دغه پیر دې چې سره راخکار نه شو به هغه طرف پای دا انسان په کور کې نهسته خزو ته چي وي تا دا چل کړه تا دغه چل کړه او ته غلې نهسته هغه را په شو چې د الله دې زما صلح وکي زموږ په کور کې بس دغه هغه ولید ورا شلک شي چل وي دغه مسله هغه ته د خزینه خلاصي غواړي وی د خلاصېدو دولاري دي امیر المؤمنین ته د خلاصېدو شو دي دولاري تاسو مزده کوي خزونه به خلاصېدو غواړي کنه دولاري دي یو لار چې مونږ مړ شو دوی ملار چې دوی مړ شي نو مطلب دې دا وته چې مرګ پورې خلاصې هغه نشته نو گزاره وکړي بیا هغه په کو چې ستاسو لپاره ګوره بچی راوړي ستاسو بچو تربیت کوي ستاسو لپاره خوراکونه پخې ستاسو مور پر خدمت کوي ستاسو کپڑے انځي ته د قسمه قسم خبرې وکي وی غوسه شي وته هغه بیا تاسو ژوند تیری خیر دې کله کله چې دم لګه غوسه وکي نو دې ځکه الله دا خبره بیان کړه خبره نو وګد شو خو ان شاء الله فائدہ به پکې د مشرک حال الله بیانې فلما تغشاها حملت حملا خفيفا نو هر کله چې پټکړه نو حمل واغستو په حمل سپک سره هر کله چې پټکړه هغه څوک زنانه پټکړه دي سړی یعنی دي سړی وسره کورواله وکړو د کنایت ته یعنی کورواله مطلب پټکړه فحملت حملا خفيفا نو حمل واغستو سپک حمل یعنی په شروع کې فمرت بي نتلرات لبداغي سرا فلما اثقلت نهر كل جدر نشوى حمل ديرش دعوا الله ربهما دعاو كردوانو دلانا رب داويدي لينا تيتنا صالحا كراكوتا من تروغ رمت بچه لنكونن من الشاكرين نخامخا شوب منگد شکر کون کنا پا دی ٹیم کی چغی چاہتا وسوئی
الله ته الله وی کني روغ بچي دی راکو کنه بس موږ به شکر وباسو فلما آتاهما صالحا نو هر کله چې ورکو دوی ته الله روغ بچي جعل له شركاء فيما آتاهما نو ګرځو دوانو الله لره شریک باغ بچي کی چې ورکړو دوی ته به د پلاني بکیم لا شو یوازې الله کار نو فتعالى الله عما يشركون وجدت الله داغين جدوي ورسر شركان جوړي دانی بابا په ویلاشتي به کسره د قصه کولوي وي زمونږ د خپل ماشوم پیدا شونه دغه د یو کوناټې د ماشوم یو کوناټې چې دغه شینو او د یو صحیح رنگ لکه کم عادي رنگ یغه چې خزر جاء ته وګوره به د بشي و زمانه سبه د بشي وې دا پلاني بابا دربار لږه تلومه نو د قبر سره موړه و نو چې په دې قبر خوا کې ناستومه نه لکه به د بمی دا کړو چې قبر ته برخه تلومه یعنی نیمه زه په دې قبر لپاسه ناستوم په دې موړه کوم چې لاندې ده او نیمه زه کته ناستو یاغه وس دغه ماشوم دغه علي نو نسبتي د دې ماشوم د پیدایش هغه دغه مړی ته وکړو د مشرکانو حال ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون اي دوی شریکي هغه چالره چې نشي پیدا کولای څه شی او دوی پیدا کړی شوی دي په خپل غوي پیدا کړی شوی دي نو سبب پیدا کی ولا يستطيعون لهم نصرا او طاقتنا لري دوی لره د مدد کولو ولا انفسهم ينصرون او نه د ځانونو خپل سره مرسته کولای شي وای تدعوهم الى الهدى او کرو بلیتا سودوی لره لار خودنی تا لا يتبعوكم نتابدارین کیستاسو که مشرکان خپل بوتان او معبودانو ته د هدایت आवाज وکي ناغوی به دوی تابعداري وکي نشي کولی سواء عليكم ما دعوتموهم برابر د بتاسو کرا بری دوی لرا ام انتم صامتون یا چوپ یتاسو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا کسان چرا بلیتاسو په حاجتونو کې سوا د الله نه د بندگان دستاسو بشان فدعوهم فليستجيبوا لكم بس رو بليدوي نو قبول دي کی دعا استاسو یا بلن استاسو اذا كنتم صادقين کچریتا سورشتنی ای څنګه بدوي استاسو بلن قبول کی او دوی جسم کار نه کوي ذکر الله سوی الهم ارجل يمشون بها اي دوی لرخ پیشتي چې مزلو کې باغی بانی ام لهم ايدي يبطشون بها یا دوی لره لا سنشتي چې راځي ولو کې باغی سره ام لهم اعين يبصرون بها یا دوی سترګشتي چې لیدلو کې باغی سره ام لهم اذان يسمعون بها یا دوی غوګونشتي چې اوریدلو کې باغی سره قلت ورتوا ادعوا شركاءكم رو بلي شركا استاسو ثم كيدوني فلا تنظرون بیا چل جوړ کئ ماته او مهلت مراکوي ماته الله پیغمبر ته وی چیلنج وروکه چیلنج چې راکم چې تاسو معبودان دي جوړ کړی دي دام راولي او تاسو مراشي او زما په خلاف چې سکوي هغه کوي مال مهلت مراکوي ولې د پیغمبر دي شي مضبوطه خبره کوي دا ووره ان ولي الله الذي نزل الكتاب یقینا زما دوست ولاده اغزاد چې نازل کړي د کتاب او هو يتولى الصالحين او هغه دوستي کوي د نیکانو سره والذين تدعون من دونه او هغه کسان چې را بلنګي تاسو سوا د الله نه لا يستطيعون نصركم طاقتنا لري د مرستي کولو استاسو سره ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانونو سره مرسته کولای شي
واقعه د عمرو بن الجموح رضی الله عنه. عمرو بن الجموح پیژنئ تاسو؟ څوک دی؟ ګوډ شهید دی، اوله کې مشرکو او د دې زوی او معاذ بن جبل رضی الله عنه د دوه مسلمانان شیو. نو دوی سوچ کو چې خپل پلار سره سی چلو کو، یعنی د زوی د معاذ بن جبل ته وي یره زمونږ د پلار د سره څه کول واړي چې د دې بوتانو نه ووري. د دې بوتو روز نه به غشوړه کو، این زرین زوی به خوشبو لګول او کې خو د عبادت وکړو چې د سره سو نه د شپې دغه دوانه پټرالو زوی او معاذ بن جبل رضی الله عنه دا بوتي درا واسطو کوی ته گزار کو. سار لچې دره پاسه بوت په ځای ګرځېدو کې بوت نشته، ناغوي چې دینه بده عبرت واخلي چې بوتل ته پروت ته خو په خپل سني شي کوله. بوتي راوړو به راوړو سټرا سټ په دویم پر هغه بیا گزار کو چې گزار کو د بیا ورغه بوتي راوړو سپاره صفای کو به ولګو. په دریم پر هغه دي چې چلو کو چې اوس په مړ شي هغه سپه او د دوی د عمرو بن الجموح چې کوم بوت بندگی کوله دا دوانه وتړل او گزارې کړو کوی ته. د چراغ بدریم پر لوي کدو سره ورخاره کو سپم پروت ته او دا غبوتم پروت دي څه ولړل سوچ کوي به یو شیر وډیر ناشنا شیر وي تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو الكلب جميعا في قرن. الله من قسمي وكتب رشتیا الهوی کنه نن بتاو د سپي یو زینوي پراته وتنی خپل ځان ته نشي ساتلی سپي سره یو ځای پروت کور ته واپس راغی به زوی ته ویل د پیغمبر خاله مو چې کلمه وایي نه لوي خپل مرسته نشي کولای نو استاد به سم مرسته وکي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا أو كراو بليتا سدوي لرا نخودني أو كراو بليتا سدوي لرا لا رخودني تانو ناوردوي وتراهم ينظرون إليك أو إني بتدوي چگوري بتاتا وهم لا يبصرون وحال داجدو إليني سنگا گوري تاتا سترگی اشتی دی بوتانو که ای کولاو کړي الله وي دې بوتانو ته چې وګورته ته به دې ښکاري لکه دې چې ته ګوري وګورې دې ګوري نه سپکیم نشته. ابل زمي ویډیو کته په انډیا کې یو مندر ته چې دینم د بوتان نیوی نیوی راوړو لکه پوخانی به کې پراته دي ناګه پوخانی ته لري ګرو سره راوړو نیوی نیوی راوړو نو بیا په ډینه کې چې دې دغه زاړه ور چولې دي او به یو ندی وسخاون ته کې ندی بيدا هغه ته بیا ټول گزار کو. ما سوچ کو چې دې خلکو عقل چی تاسو خپل معبودان د اوسه پورې چې تاسو د پراته وي د بندګیم کول نن داغه د انجام د چې تاسو راغسته د وسخانه دیتم گزار کو. شکر وباسي چې الله سبحانه تعالی تاسو له سوچ دین درکړي اسلامي درکړي او په دې اسلام کې به تاسو ته مسلمانان خډیر دي چې اسلام دعوه کوي او تاسو ته به بیا سوچ دین چې هغه قرآن او حدیث الله غ تاسو نصیب کړي په دې باندې شکر وباسي توحید د عقیده نه لوي تبینه لکه دوی چې ته ګوري وهم لا يبصرون خویننا وصلی الله سبحانه وتعالى د دینه بعد د دعوت طریقه بیانې او با صفات بیانې چې داعی له پکار د چې بزان کې دا صفات راوړي. خذ العفو وأمر بالعرف ونس ما في وحكم كوا بني كيسر ونس ما في يعني ما في كوا وأعرض عن الجاهلين أو مخوان واد جاهلاننا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أو كورسيتات دا شيطان نس وسوسا فاستعذ بالله نبنيغوان بالله إنه سميع عليم يقيننا غوريد كيف وليه
ان الذين اتقوا يقينا كسان چيري دلنا اذا مسهم طائف من الشيطان كلج ورسي يا غويت وسوسه شيطان تذكروا نرايات كلا فاذا هم مبصرون ودغوا خويل دنكي واخوانهم يمدونهم في الغي اورنا د شيطانان زياتي دوی لره بسر کشي ثم لا يقصرون بكمين كيدوي واذا لم تاتي بآيات او کله جران وړي تدوي ته یو نخه یعنی چې دوی یو نخه غواړي او تیرا نوړي قالوا نويدي لولا جت بيتا ولد زان نه جوړه ده نخه قلت ورتوايا انما اتبع ما يوحى الي من ربي يقينا زتابداركم داغي چې وحي کیږي ما ته درب زمانه هذا بصائر من ربكم دا قران دليلنا دا عقل دي دا طرف درب استاسنا وهدى وهدايه ورحمه لقوم يؤمنون او رحمت دا بار قوم جيمان رونين واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا او کله چې لوستل کیږي قران نغوکې د یغیتا او چوب شي لعلکم ترحمون د دې لپاره چې بدا رحم شي مشرکان چې با کله د قران ووریدو نشور به شروع او الله سبحانه وتعالى دا آیت دا غوی دی فعل برد کی نازل کړی دی غوی سوی وقال الذين كفروا ويلو كافرون دا آیت بمخکره شي ان شاء الله لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن با نوري والغوا فيه پدې کې شور کوي ولی چې تاسو غالب شئ الله دا آیت نازل کو ګور دا قشان دی هغه سوی لا تسمعوا الله فاستمعوا له هغه شور کوي الله وانصتو هغه چې غالب شي الله چې تاسو رحم شي بس خلک د آیت په دې مسله کې بیانې چې په امام پسې بشاته سوره فاتحه دا نه نو مسله د کوم ځای دا دلیل د کوم ځای بیانې دا خو مکی سورته دا مسله خو مکه کې بیان شوی دا او دا خو مشرکانو باندې رد شوی یو دویمه دا قرآن په چا نازل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات په قرآن څوک پویدو نه په کوم پیغمبر چې دا قرآن نازل شوی دی هماغه پیغمبر دا خبره کړې ده چې بغیر د سوره فاتحه نماز نه کی کدا مقتدی دی کدا امام دی کدا یوازې موږ خلو ته په دې مسله پوه شوي چې دا آیت د دې لپاره دی او پیغمبر په پوه نه شو کدا آیت د دې لپاره شیم نو د دې مسلې جواب دي سره وته چې کلم قرآن ویل کېږي غوږ بوته کېږي دا خو عامه خبره ده الا هغه حالاتو کې چې شریعت ته اجازه ترکړي نو بیا خیر دې کې غوږ کې نه دي مثال لکه په امام په شاته سویل سوره فاتحه ویل په دې پوه شوي کنه لکه اوس د خنزیر غوښه حلاله ده که حرامه ده حرامه ده الا پاغه وخت کې خولې شي چې شریعت اجازه ترکړي شریعت کم ټیم کې اجازه ترکړي چې کله ته مړکیږي د لوګي د لاس لګیتی وخوره نو څنګه به تبره پاسې ته چې مړه دا سګړي وړي وي یو ځکه وی چې خنزیر غوښه حرامه ده بل ځکه خیر لګیتی وخوره نو مونږ وایو کم رب چې حرامه کړي و هما غرب په دې ځکه اجازه ورکړي نو کوم الله چې مونږ ته ویلي چې تاسو چې کله قرآن ویل کېږي نو غلي کېنئ او دا قرآن اوري هماغه الله د پیغمبر په جبه مونږ ته ویلي دي چې موږ نه کېږي بغیر د سوره فاتحه نه ابو هريره رضی الله عنه چوي په امام په ځای شاته بیا بسکو ويقراها في نفسك په امام په ځای شاته په تیزه مو خو پټه وایي کنه او په دې مسله باندې الحمدلله ما تفصیلا خبره کړې ده د بلوغ المرام په درسونو کې هغه ووري او د مقام د تفصیل نه او یو صحیح حدیث مونږ ته څوک په دې مسله نشي خوې چې په امام په ځای شاته قرات کول سوره فاتحه ویل د منه ده ها په امام په ځای شاته عام قرات کول د دې نه منه راغلی ده لکه رسول صلی الله علیه وسلم پیر موږ کو صحابه کرام به قرات کو رسول الله چې سلام وګرځو تاسو کې سم په ځای شاته قران وی هغه یو یا رسول الله لا تفعلوا دې سم کو دا باز مولین د حدیث پیش کې د قضیه پوری پیش لا تفعلوا یو ګر رسول الله چې مکو
نو مخې ته حدیث خو پوره کنه رسول صلی الله علیه وسلم مکوي الا بام الكتاب سوى د سوره فاتحه نه فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها ذکر چې چا دا نیویل په منځ کې نمونځ نه کی د عام تلاوت رسول صلی الله علیه وسلم منو کړه او د سوره فاتحه مبارکي استثناء شو چې سوره فاتحه به وي دا مسله تفصیلی ده خو دا مختصر خبرو چې تاسو ذهن کولو شي که څوک ډیر تفصیل اوري د غواړي نه غدي زما د بلوغ المرام درس ووري په کوم درس کې چې ما د سوره فاتحه مسله بیان کړي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا او یاد رب خپل بنفس خپل کې باجزه او بیر سره ګور سوره فاتحه مسله خلک دې پوری تړي وي الله وجه سوره فاتحه بنه دي شو دا بس منګو ته دا وایو کته د دې آیت نه دا مسله ثابته چې سوره فاتحه او په امام پسې نه وځي چې امام قرات کوي زید د دویم آیت نه ثابتوم چې وي به واذكر ربك في نفسك الله یا دور بخپل په نفس خپل کې یعنی سوره فاتحه وای خو په پټه وای به زور مو وای به خدا مسله دي نه ثابتي نو قران او حدیث ګره دی یو بل سره ټکراو نه خوري قران او قران دی یو بل سره ټکراو نه خوري حدیث صحیح حدیث سره ټکراو نه خوري او له ټکراو خوري چې سړي عقل کار نه کوي او چې څوک په مسله باندې پوه شي الحمدلله قران او حدیث یو بل سره ټکراو نه خوري واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا او يا دور بخبل بنفس خلقي باجزي او بير سلام ودون الجهر من القول بالغدو والآصال او خکته د زور وینانه بسباو بیگاگی ولا تكن من الغافلين او مکیگه د غافلانونا ان الذين عند ربك يقيننا كسان جستاد رب سردي لا يستكبرون عن عبادتي زالو ينغني دل د بندگینا د سوکتی ملائکتی الله سردي خو ملائکتی ويسبحون وباكي بين الله وله يسجدون وغت سجده لغي حديث رجله زموږ د درس اختتام ته ورسېدو الحمدلله سوره الاعراف اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د الله په توفیق سره د سوره الانفال نه شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوکي او الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.